لکه رسیدن خرگوش به شیر و خشم شیر بروی. دا دی پس له ډېرو ورځو څخه پس له ډېره زحمت او کوشش څخه د خرګوش تر زمري پورې راورسېدي. رسېدل د خرګوش به شیر و زمري ته و خشم شیر او قهر د زمري بروی په ده باندې چې دا زمري لیدلی دي او دا ورته په قهر سوی دي چې دا ته څه کوې، ته ولې د دونه ناوخته راغلې چې زه دې وخورم، زما د خوړلو دپاره ته دونه ناوخته راځې. شیر را افزود خشم و شد نفور، دید کان خرگوش می آید زدور. شیر را زمری را افزود بالا بود سو خشم قهر و شد سو نفور، دیر په نفرت کې او دیر په غصه کې سو. دید ویلی دی کان خرگوش هغه سوی می آید راځي زدور د دیر څه دا دی په آخر کې که ګوري چې د درد ورته داسې ډک سوی دی، ټول وجود یې د درد ورته ډک دی، نو که ګوري دی سوی را روان دی. می دود به دهشت و گستاخ او خشمگین و تند و تیز و ترش رو. می دود به دهشت و گستاخ او خشمگین و تند و تیز و ترش رو. می دود رازغستل یې دا سوی، به دهشت به سامه رازغستل و گستاخ په ډېر سپین سترګي رازغستل او د خرګوش. خشمگین او دا سویم په قهر و تند او ډېر تند را روانو و تیز او ډېر تیز را روانو و ترش رو او مخ یې ترې ونیولی و په ډېر درد چې یعنې زه څه حال را په باندې تېر سوی دی په ما باندې. نه لکه دا چا چې لمونځ تېر سوی چې لمونځ 2 رکاته او 3 رکاته ځینې تېر سوی چې دا په هغو ځینو کې دی په دې پوه سي چې وایي دا لمونځ خو دا دې در دې ځای راشي او دا په ځینو کې په دې دربي رایله شي او دا ترپۍ په دې ځینو کې جوړ کړي او داسې په ځغستا باندې رایله شي او دا چمپا دې یو هلته وکاږي بل د دروازې څه ووایي او په دې دروازه راننوځي او دا دروازه هم د دې خوا په دراب پیش کې ګرد مزوالان د لمانځه وباسي او دا راورسېږي هغه هم رکوع ځینې کې رسوي چې دا رکوع ته سر کښته کړي هغه ملا صاحب راپورته شي بارانو په رکات کې هم سودایي شي چې دا ما څه دا رکات ونیو څو که مې نه ونیو. نو دا نو عادت نو داسې رازغستل. کس شکستا آمدن تهمت بود و از دلیر دفع هر ریبت بود. دا نو په څه خاطر داسې کېږي؟ دا نو ولې کس شکسته آمدن چې د مات راکللو څخه نه چې سړی مل را روان وي کرار روان وي غوږونه په ځړېږي نو دا شکسته آمدن د دې څه تهمت ودوي دا انسان متهم کېږي چې والله زما د خبرې پروا نه لرې ته بې پروا یې دا دې کهالي کړې ده دا دې سستي کړې ده د سستۍ څه داسې کاله را روان یې دا کراش روان یې دا د سستۍ څه دی دا د غفلت څه دی دا د خبرې پروا نه لرې دا نو تهمت پر انسان باندې واردېږي چې ته ولې شکسته را روان یې ته دونه بې پروا یې زما د خبرې سره نو د څه زمری ویني ورته متهم کېږي او چې دا انسان په ډېره تیزي را روان دي چې یعنې ما خو خپل کوشش مې ټوله وکړي هغه انتهایي درجه مې کوشش وکړي په دغسې ځغستا را روان یم پښې مې ګر سره د ځغستا څه دا دې درد کوي نو په دغسې دلاور هم را روان یي نو د دې څه وزدلیري د دغه دلاوري څه دفع هر ریبت و دفع د هر اشتباهي هلته د انسان اشتباه راکړي چې والله خوراکي کوشش کړی نو څنګه وکړي بالا خو نو د دغه بالا په واسه نه وکړه نه ښه دی. نو سیم داسې په ډېره دلاوري را روانو د زمري اشتباه د ځانه واړول چې داسې نه دی چې په کسته مې ناوخته کړی دي ما ته مې عذر پېښ شو داسې بې عذره خو نه یم دغه سوی نو خو یو عذر راته پېښ شو یو مشکل راته پېښ شو په دغه عذر مشکل په وجه باندې را باندې ناوخته شو کنې نو زه خو راغښتلی یم داسې په تیزي درته را روان یم ته ورته وګوره. چون رسید او پیشتر نزدیک سپ بانگ برزد شیرهان اینا خلف. چون رسید چې راورسېدي او دا سوی پیشتر وړاندې نږدې کې سبت نږدې و سبت ته هغه د سبت ځای ته لکه خلک چې مقتدی چې په سبت را روان دي موضوعات چې من سبت را روان دي نو دی چې ښه سبت ته راورسېدی
یعنې هغه حیوانانو چې به د زمري په حضور کې صف جوړاوه هغه د حضور ته چې راورسېدل بانګ برزد شیر اواز باندې وکشي شیر زمري اواز پر راوکشي چې ها دلته راشه اینا خلف اینا اهله څونه ناخلفه څونه نااهله رانږدې سه من که پیلان راز هم بدریده ام من که گوشی شیر نرمالیده ام من زه که پیلان را چې پیلان زی هم یو د بلې مې بدریده ام سره چرلی دي زه هغه زمری چې پیلان باندې حمله کوم او پیلان سره چرم پیلان سره جدا کوای سم من زه که گوشی شیر نر چې غوږونه د نر زمري مالیده ام مشلي مې دي د نر زمرو غوږونه مې ورتاو کړي دي رستم د زمانې مې د مابینه وړي دي نیم خرگوشی کی باشد کوچنین امر ما را افگند او بر زمین نیم خرگوش نیمچه بدن د سوی دا کی باشد دا څوک دی کوچنی چنین دا رقم امر ما را زما امر افگند غرزی او دی بر زمین فرمزه کوي دا زما امر دې څنګه فرمزه کوي زه فلان سره چرم او ته یو خرگوش سوی او په دا رقم را روان وی عجب وکي دا نو عجب بولي عجب دغه سړی په خپل ځان خراسي په خپل ځان خطا شي دې ته عجب وایي سړی په خپل عبادت خطا شي سړی په خپل ذکر خطا شي سړی په خپل کمال خطا شي سړی په خپل علم خطا شي دې ته عجب وایي څه فیصد څه فیصد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نو دا د عجب مرض دی انسان به هیڅ وخت په ځان نه خطا وسي هلکه دا چې مونږ مه کوو دا بدکار دی هیڅ هم نه یې پېښه او تاسو خاندي سره دا وایي ما څه مو خبرې ټولې هېرې کړې ترک خواب و غفلت خرگوش کن غرعی این شیر ای خرگوش کن نو ترک خواب پریښول د خوب او اوس مولانا سمبرک موږ ته نصیحت کوي دا خبره د مولانا سمبرک وای ترک خواب و غفلت خرگوش کن وای نور نو دا خوب د خرگوش پرېږدي نور نو غفلت د خرگوش پرېږدي خرگوش ډیر غافل سوی ډیر غافل دا یو مشهور متل دی وای لکه سوی په ویښو سترګو بیدي دا سوی داسې عادت لري رډې سترګې درته نیولې دی بیدي دی خوب ویني مګر سترګې رډې نیولي درته ګوري ستا به دا خیال چې څه رقم بیداره دی مګر دی بیدي دا د خرګوش عادت دی دا د سوی عادت دی نو طالبانو کې هم بعضې معصوم وارو دا شیان یې ته به درته ګورې به تا ته ستا به دا فکر چې چېرې څه رقم یې دا زما پر خبرو پام دی څونه زما خبرو ته متوجه دي مګر دی کلن یې به ته په بل عالم کې ګرځي چې پوښتنه دې وکړې په خبر لا دی دلیل نه یې
کسر بلې خواته تللی مګر ګوري تا ته رډ رډ به درته ګوري دا خوب خرګوش دی او ټول انسانان هم داسې دي عام طور انسانان چې وګورې ویښ دي ټول په رډو سترګو بیده دي هلکه چپ کړه نو په رډو سترګو بیده دي څه معنی یې ظاهر چې ورته وګورې ژوندي د خوبه راکښېنستل دي عادي ګرځي دوکانداري کوي معامله کوي تجارت کوي کارونه کوي زندگی کوي ژوند کوي مګر د آخرت د امورو څخه غافل دي د الله د امرونو څخه غافل دي د الله د حضور څخه غافل دي د خپل دیني مکلفیتونو څخه غافل دي دا ویني خوب خرګوش دي سترګې ویشي اما په غفلت اخته هر انسان چې د الله څخه غافل و د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم څخه غافل و او د خپل دینی مسؤلیتونو څخه غافل و په دا پوه چې پیته دي بیده دي سترګې ویښې دي مګر دی پیته دي او برعکس اولیاء کرام انبیاء علیهم السلام خاصیت داسې دي حضرت جناب حبیب علیه السلام صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وایي عینای تنامانی و قلبی یقظان زما زړه ویښ وي باطن مې بیداره وي خو سترګې مې بیدې وي اولیاء کرام د خدای دوستان انبیاء علیهم السلام هغه چې بیده هم ویښ وي هغه په خوب کې هم په ذکر اخته وي هغه په خوب کې هم نه غافل کېږي انبیاء علیهم السلام ته په خوب کې وحی کېدل د دوی خوبونه وحی وي هغه په خوب کې هم د الله څخه نه غافل په ویښه خو نه وځي اما موږ چې برعکس موږ په ویښه هم د الله څخه غافل خوب خو نه څه کوي موږ چې ویښ یو لا بیده یو چې بیده یو خو نه بیخي بیده یو نو اوس د مولانا سمک دا دی چې ترک خواب و غفلت یې خرګوش کن پرېښول د خوب او د غفلت د خرګوش وکړه د خرګوش غفلت نور نه پرېږده دا د خرګوش ژوند پرېږده غرئی این شیر ای خرگوش کن غرئی این شیر ای خرگوش کن دا سره جلا که دا خرگوش دلته سره جلا که غرئی این شیر غره د دغه زمري ای خره گوش کن غوږ باندې ونیسه ای خره د دې زمري پر غره باندې غوږ ونیسه چې زمری څه درته وایي کوم زمری د زمری څخه دوه شان امکان لري یو امکان لري چې د مرګ څخه تعبیر په زمری باندې سوی چې د مرګ زمری درته را روان دی ای خره غوږ ونیسه د زمری و نارې ته غوږ ونیسه هره ورځ قبر و انسان ته ناره کوي حدیث شریف مبارک دی چې وایي هره ورځ قبر او هره شپه او هره ورځ قبر و انسان ته ناره ورکوي کم انسان چې په کم قبر کې ښخیږي قبر د هر ځای ته چې هغه انسان ته هره ورځ ناره ورکوي چې ما ته را روان یې او زه د چنجو کور یم زه د تاریکیو کور یم زه د ظلماتو ځای یم زه داسې ځای نه یم چې ته په ما خوشحاله شې نو که دې د ځان سره څراغان راوړی د خو ښه تر ښه کنې دلته څراغان نشته که دې د ځان سره کوربچه و بالښت و بسترې راوړی د خو ښه تر ښه کنې دلته هیڅ شی نشته دلته فقط ظلمات دي بندیخانه ده بل هیڅ شی نشته هر څه چې غواړې ته به ځان سره راوړې د اعمال صالحه و کوربچه به راوړې د اعمال صالحه و بالښت به راوړې د اعمال صالحه او د عباداتو څراغان به راوړې بیا به ته دلته زندګي کوې هره ورځ قبر جدا کړي نو مولانا سمرک چې غوره ای شیر غوره د دغه زمري ای خره ګوش کن غوږ باندې ونیسه پر دې غوره باندې او امکان د دې لري چې د زمري څخه د مولانا صاحب مبارک نفس مراد وي چې نفس ته انسان ای خره نفس در سره دی د نفس پر غوره باندې غوږ ونیسه چې دا د نفس څونه غوره ده
څونه دا نفس په ځان خطاوتل دي زمری څنګه په ځان باندې خطاوتلی و عجب ورته پیښ و په مرض باندې د عجب ګرفتار و چې وګوره چې انجام د دې زمري څه کېږي څنګه خرابوي کې لویږي په څه کندو کې لویږي دی چې وګوره کیسه به درته راشي وګوره چې زمری دونه په ځان خطاوتلی و چې زه فلان سره څرم زمریان سره څرم اخر د څه کېږي اخر په د څه چم کېږي دونه عجب ورته پیښ دی نو دغه نفس چې په دغه عجب ته اخته کړی چې ځان تا ته ویلي چې ته خو نو طالب صاحب یې ته خو نو مولانا صاحب یې ته خو نو عالم صاحب یې ته خو نو پیر صاحب یې ته خو نو ذاکر صاحب یې ته خو نو مجاهد صاحب یې ته خو نو پلانکی صاحب یې ته خو نو چې دی دا نور خلک چې دي دا خو نو چندانې سړی نه دي یو سړی ته پکښې کیې دا چې سړی کړی او دا نور خلک یې تا ته نه سړی ښکاره کړي دي دغه نفس دا یو غوره ده نو پر دې غوره باندې غوږ ونیسه یعنې ښې وپېژنه دا غوره چې په خطا نه اوسې او امکان لري چې د زمري څخه هغه مسؤلیتونه چې الله جل د دین مسؤلیتونه موږ ته په غاړه راکړي دي هغه ځینې مراد دي په هر صورت د مولانا سمرق دا مطلب دا دی چې ترک خواب و غفلت یې خرگوش کن پرېښول د خوب و د غفلت د خرگوش کن وکړه نور نو د خرگوش خوب پرېږده او نور نو مه غافله کېږه نور نو بالا بیداره شه غوره ای شیر غوره د دې زمري ای خره گوش کن غوږ باندې ونیسه دا د خرگوش راتلل و زمري ته راورسېدي زمري قهر باندې وکړي عذر گفتنی خرگوش به شیر ولابه کردن مر شیر را عذر ویل د خرگوش په عذر شروع وکړل ابه شیر و زمري ته خپل عذر وړاندې کوي ولابه کردن او لاپې وهل مر شیر را زمري ته لاپې شروع کړي گفت خرگوش الامان عذریم هست گرد حد عفی خداوندیت دست گفت ورطویل خرگوش ورطویل والامان امان راکه ما ته یفله امان راکه عذریم عذر اما لره هستی ما ته لږ وخت راکه یفله عمله مره باندې کوزه بخپل عذر درتویم ما عذر درلودی گر جهت که چیرې راکې عفو هغه عفو خداوندیت د مشرتوب ستا دستې لاس که ستا د مشرتوب عفو ما ته لاس راکې او زه یې وفله معاف کړم زه به تا ته خپل عذر بیان کړم باز گویم چون تو دستوری دهی تو خداوندی و شاهی من رهی باز گویم درته وبوایم چون هغه وخت تو چې دستور اجازت دهی راکې که ته چیرې اجازت ما ته راکې نو زه به تا ته ووایم ولی تو خداوندی ته مشر یې و شاهی پاچا یې من رهی زه یو غلام یم زه یو عاجز سوی یم یو عاجز خرگوش یم یو غلام یم او ته پاچا یې مشر د دې ځنګله یې که چیرې ته اجازت راکې زه به خپل عذر درته بیان کړم گفت چه عذر ای قصور ابلهان این زمان آین در پیشی شهان گفت دا زمری ورتویل چه عذر دی ای قصور ابلهان ای قصور د ابلهانو یعنی ای کمتره تر ټولو بې عقلانو ای د ټولو بې عقلانو بې عقله ای هغه څوک چې تر ابلهانو لا ته قصور یې قصور یعنی کوتاه کوونکی کوتاهي کوونکی ته تر ټولو ابلهانو قصور یې قصور لفظ د فعول وزن دی د مبالغې قصور نه دی بر وزن غفور ډیر بخښونکی او قصور ډیر کوتاهي کوونکی ای د ابلهانو قصوره څه عذر دی این زمان آین در پیش شهان دا وخت سړی راځي په وړاندې د پاچاهانو د پاچا په حضور کې سړی داسې راځي دا بیا تهدیدي خبره مرغ بی وقتی سرت باید برید عذر احمق را نمی باید شنید مرغ بی وقتی تا بی وقت مرغه سرت باید برید ستا سر باید پریسی
ته بې وخته مرغه یې بې وخته اذان کوې بې وخته عذر وایې ناوخته هم راغلی او عذر هم بې وخته وایې ستا سر د پرې کېدو لایق دی عذر احمق را عذر د بېعقل نه مې باید شنید نه باید سړی واوري سړی باید د احمقانو پر خبرو غوږ ونه نیسي سړی باید د احمقانو عذرونو ته غوږ ونیسي ولې عذر احمق عذر ګناه از ګناه بدتر احمق چې عذر وایي نو در ګناه یې د ګناه عذر ډېر هغه خطرناکي ګناه دونه نه خطرناکه عذر خطرناکي عذر احمق بدتر از جرمش بود عذر نادان زهر هر دانش بود عذر احمق عذر د بیعقل بدتر از جرم در گناه اشتده بود وي در گناه د عذر ډیر بد وي بیعقل سړی د خپل دغه دپاره د خپل جرم دپاره داسې عذر بیانوي چې هغه عذر یې هغه در گناه بدتر یي عذر نادان عذر د بعقل زهر هر دانش و زهر د هر عقل وي دا د عقل د فاره زهر دی نادان وجه دی بعقل وي دی چې عذر وایي هغه د دانش و د عقل د فاره زهر ګرځي عذرت ای خرگوش از دانش تهی من نه خرگوشم که در گوشم نهی عذرت ستا عذر ای خرگوش ای سوی از دانش ته هوښیاري سطحي خلاص دی ته چې کوم عذر ما ته بیانې په هغه کې دانش نسته عقل نسته هوښیاري نسته پکښې کې من نه خرگوشم زه خو خرگوش نه یم که در گوشم چې زما په غوږو کې هغه عذر نهي اږدې څه کم خرگوشم ورته بل سوی پیدا که سوی خطا باسه سوی ته خپلو عذرونو باندې کوه نو زه زمری یم ته ما ته دا خبرې کوې دا وینې زمري ورته وویل چې ستا عذر زه نه اورم نه قبلوم گفت ای شهناکسی را کس شمار عذر استم دیده ای را گوش دار گفت ویویله دا سوی ول ای شه ای پاچا ناکسی را دغه ناکسه دغه نالایقه کس شمار لایق شمار که د یوه ګړي دپاره ما هم د لایقانو او د کسانو پر ځای باندې قبول که که څنګه ډېر نالایقه یم ډېر نااهله یم اخو زما خبره د یو ګړي دپاره واوره او د یو ګړي دپاره ما د کس پر ځای باندې حساب کړه ګواکې یو څوک درته ناست دی د یو ګړي دپاره اگر چې ډېر نالایق یم عذر استم عذر است یعنی اصلی ما لره عذر استم دیده ای را گوش دار دیده ای را چې سترګو لره ګوش دار غوږ ونیسه یعنی یا خطا وتم عذر استمدیده ای را گوش دار عذر هغه عذر لره استمدیده ای را د هغه ظلم لیدلی لره هغه چا چې ظلم لیدلی دی ظلم ورسره سوی دی مظلوم دی د هغه عذر ته ګوش غوږ دار ونیسه زه استمدیده یم زما ظلم لیدلی دی زما سره ظلم سوی دی زما عذر خو افلا واوره زما عذر خو افلا قبول که خاص از بهر زکات جاه خود گمراهی را تو مران از راه خود خاص از بهر د فار زکات د صدقې جاه د مرتبه خود خپل چې ستا مرتبه ډېر لوی د خپل د مرتبې د صدقې په خاطر خپل د لویوالي د صدقې په خاطر په هغه خاطر ګمراهي رایه ګمراه لره تو ته مران مشړه از راه خود د خپلې لارې څخه که څه هم زه ګمراه یم خو ما د خپلې لارې څخه مشړه ما مه ایسته کوه د خپل حضور څخه ما څخه حضور ته غوږ ونیسه خپل د لویي په خاطر خپل د دبدبې و د پاچهي په خاطر د خپل مشرتوب په خاطر بحر کو آبی بحر جوئی جهد هر خسیرا بر سرورو می نهد بحر هغه دریاب کو چې هغه آبی اوبه بحر جوئی و هرې ولې ته جهاد ورکوي وایي ته وګوره دریاب څونه حسین شی دی د دریاب څخه څونه ولې خلکو جدا کړي د دریاب څخه څونه ولې جدا شوي دي کوچني واله لو واله غټه واله
میانه واله څونه ولې د دریابو څخه جلا سوي دي. اما دریاب چې را روان وي ټول ولو ته اوبه ورکوي، که کوچنی والی که نری والی که غټه والی، هر څونه والی چې هغه ته اوبه ورکوي. هر خسیره هر خس لره بر سر و رومی نهاد، پر سر و پر مخ باندې ایږدي. ته و دریاب ته وګوره، خاشه را رواني پرور خاشه پالتو شان دریاب ته واچوه، دریاب پر خپل سر باندې ګرځي. دریاب خاشه ور واچوه، ټکور ور واچوه، نجس شی ور واچوه، خراب شی ور واچوه، دی پر خپل سر باندې ګرځي، پر سر پر مخ باندې ګرځي. چې څوک مراجعه ورته وکړي، هر څوک چې رجوع دریاب ته وکړي، دریاب یې دغه نه نازوي چې پر سر پر مخ باندې ګرځي. تاسو پوهېږئ مطلب د مولانا سامرغ چشتي؟ تاسو پوهېږئ چې دا د الله سره مناجات دی. موږ ته د الله سره د مناجات طریقه راښیي چې باید سړی څنګه د الله سره مناجات وکړي. الله ته به همیشه موږ داسې عذر باید پېښ کړو چې خدای ډېر نالایقه، ډېر ناکسه، ډېر نااهلان، ډېر د ګناهو ډک یو، مګر خدای نو دریاب ستا یو مخلوق دی، هغه مخلوق هم داسې کوي چې چا رجوع ورته کړه پر سر و پر مخ یې ګرځي. نو یا الله چې موږ تا ته رجوع وکړو، ته هم موږ قبول وګرځوه. کم نخواهد گشت دریا زین کرم، از کرم دریا نگردد بیش و کم. کم نخواهد گشت، کم نگرځېږي دریاب زین کرم د دغه سخا څخه. دغه سخا چې دریاب کوي، په دې باندې د دریاب هېڅ نقص نه راځي. چا پر دریاب باندې عیب ویلی دی چې ای دریابه ول دې دا خاشیه پر سر اخیستې ده، چا پر دریاب باندې بد ویلی دي. نو که چیرې یو طالب، یو ذاکر، یو عابد، یو ښه سړی که واقعا دی ویني یو ښه سړی و، یو خدای چې دی وایي چې وایي زه ښه سړی یا چې هغه په رښتیا کې ښه سړی وي، نو که هغه چیرې د یو جاهل ونازوي او یو جاهل پر سر باندې واخلي او د جاهل څه معافي وغواړي، دا د دې عالم و، د دې طالب و، د دغه حافظ و، د دغه کمالدار څه، دا د عیب نه بلل کېږي، بلکې دا د حسن بلل کېږي. نو کم نخواهد گشت، کم نگرځېږي دریاب زین کرم د دغه احسان څخه چې دی خاشې پر سر باندې اخیستې دي، د دې څخه د دریاب نه بې قدره کېږي. از کرم د خپلې سخا څخه دریاب نه ګرځېږي بیش کم ډېرو لږه. په دریاب کې هېڅ تغییر نه راځي، دریاب هغه دریاب دی. که څه هم ډېر خاشې پر سر باندې راخیستي، ډېر خاشې یې نازولي، ډېر نااهلان یې نازولي، بیا هم دی په دې باندې نه خرابېږي. گفت دارم من کرم بر جای او، جامعه هر کس برم بالای او. گفت زمری ورته ویل، وینې زمری ته چې دا خبره وکړل، تانا یې ورکړل، وینې پیغور یې ورکړي چې دریاب خو اوبه دي، تو خو یو حیوان یې، تو خو عقل لري، لاس و پښې ښورولی شي، تو خو دعوه د پاچاهي کوې، هغه یو جامد شی دی، اوبه دي، هغه لا دونه اندازه د هر خس و خاشاک پر سر و پر مخ باندې ګرځي. زه چې یو حیوان یم، تا ته راغلی یم، ته پاچا یې، ته زما خبره نه اورې. دا چې ورته وویل، نو زمری په غیرت باندې راغی. گفت ویل گفت دارم من کرم بر جای او. گفت زمری ورته ویل دارم لرم من زه کرم احسان بر جای او، پر ځای د دریاب. در دریاب نو زه ډېر سخي یم، در دریاب نو زه ډېر کرم لرم، در دریاب نو زه کرم ډېر لرم، در هغه نو زه ډېر سخي یم. جامعه هر کس، جامه د هر چا برم پرې کوم، بالای او پر موافق ده. دا ویني یو متل وای خیاط کالی د هر چا پر کتاندام جوړي، د هر چا کتاندام ګوري، دغه موافق کالی ور جوړي. اوس نو که یو څوک د معصوم کالی راواخلي په اوغه ملا چې شخون ملا نسیم خون چې نومیږي، هغه یې واغوندي، دا به نو څنګه یوسي؟
یا د ملا نسیم کالي راواخلي سړی په جلال الدین باندې واغوندي نو دا به څنګه ایسي نو هر چا کالي چې دي د هغه د کتو اندام سره برابر جوړیږي چې هر څونه کتو اندام وي خیاط ته چې ورسي خیاط د هغه مطابق متر و سانتي ورسره نیسي کالي پر هغه برابر جوړ د دې خبرې مطلب څه دی حضرت جناب حبیب علیه السلام صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم انزل الناس منازلهم ټول خلق خپل درجه ورکړي هر سړي ته خپل قدر وکړه هر سړي ته خپل حساب کوه کلم الناس على قدر عقولهم انسانانو سره د دې د عقل مطابق خبرې کوه هر چاته خپل درجه ورکړي داسې به نه کوي چې ته یو عامي سړی یو جاهل سړی د یو ډېر لوی عالم پر ځای باندې کښېنی دا هم بېقدري ده یا یو عالم راولې د یو جاهل پر ځای باندې کښېنی دا هم بېقدري ده یا مسلمان ته د کافر په سترګه وګورې یا کافر ته د مسلمان په سترګه وګورې یا مسلمان ولو که هر څونه فاسق وي یو مسلمان چې په لکونو انسانان یې وژلي بیا هم د کافر په سترګه به ورته ګوري ایمان د غونه قدر لري حجاج بن یوسف یو ظالم تیر شوی دی دا تاریخونو کې لیکلي دي چې حجاج بن یوسف په خپل ژوند کې داسې وایي څو زره انسانان د نکي په نکي مړه کړي وو په دې څو زره کې څو زره کسه صحابه وو څو زره کسه صحابه د په شهادت باندې ورسول په بندیخانو کې په وهلو کې صحابه مبارکان یې په بندیخانه او په وهلو کې په شهادت ورسول ډېر صحابه او دی و خلیفه د اسلام د مسلمانانو پاچا والی و د بغداد والی دونه ظالم انسان نو څونه ظالم اما حجاج بن یوسف بیا هم ټول علماو پر دې اتفاق دي چې هغه مسلمان هیڅوک د لعنت نسي بنولی هیڅوک د کفر نسبت نسي ورته کولی که د هغه حجاج بن یوسف راشي دی دوزخي نه بلل کېږي دی هغه ازلم نه بلل کېږي هغه کافر چې هیڅوک نه دی وژلی او ګرد عمر د خلکو سره احسانونه کړي تر هغه کافر تر د ظالم دی مسلمان ته به د کافر په سترګه نه ګوري دا اعلاء کلمت الله نه ده اعلاء کلمت الله څه معنی اعلاء د کلمت الله چې څوک وایي زه جهاد کوم د پاره د څه شي چې اعلاء د کلمت الله کوم کلمه د خدای ورو څه معنی یعنی کوشش کوم د پاره د دې چې کلمه د خدای په دې ځکه کې حاکم شي خدای معنا خلقي دا صحیح معنا ده اما په ځینو کې بل معنا هم لري اعلاء د کلمت الله دا ده چې ته به د کلمې د خدای قدر به ته خپل کوي یو چا مسلمان دی کلمه ویلې ده ته به قدر کوي ولو که هر څونه ګناه کړی کار څونه فاسق دي کار څونه فاجر دي هر څونه اندازه ظلمونه ډیر کړی دي مګر ته به د دې کلمې قدر کوي کدی دغه مسلمان ته د کافر په سترګه وکتل چې هغه ډیر ظلم د ګناه په وجه د ظلم په وجه باندې دته د کافر په سترګه وکتل یا د کافر معامله ورسره وکړل نو تا توهین د کلمت الله وکړي کلمه د خدای نسبت د کفارو علاقه اسی خبر را یاد شول د کفارو علاقه نو صحابه مبارکان راغلي و غزا ته او غزا وکړل هغه علاقه ونیول علاقه چې ونیول په دې کې یو چوپان دی د دې راوتل دی رمې راایستلې ده هغه بیا په دې کیسه باندې نه دی خبر هغه د خوا سره روان دي د صحابه مبارکان ویل چې ویل دله نو خدای د کافرانو په کلی کې اوسېدي ګر سره د کفارو په چم باندې خو چې رالي سلام یې ورته وویل چې سلام ورته صحابه ته غالبا چې حضرت خالد صاحب مبارک هغه ورته دا سلام دا د منافقت سلام دی دا د ځان خلاصېدو سلام دی بله اسپانیا ملک چې دوی چې رالو صحابه مبارکانو حضرت جناب حبیب علیه السلام صلی الله علیه وسلم مبارک ویل داسې کیسه پیښه شوه
حضرت نبی علیه السلام رسول صلی الله الله شققت قلبه آیا ولې د ده زړه نور څیرې تا به په ده په زړه کې پلک کتلي وای چې ایمان لري که نه لري آیا تا د ده زړه څیرې کوي چې په ده کې ایمان نه سلام یې درته ووایه خالد د سلام پویل تا ولې نه کوي اله خو سلام یې درته ووایه چې سلام یې درته ووایه څنګه تا وژي خو سلام علامه د دې ده چې د په زړه کې د کلمه شته چې کلمه شته چې چا په زړه کلمه تا څنګه وژي الله جو آیات نازل بسم الله الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا پام کوئ ګورئ مه کوئ چې اچا سلام درته وایه پام کوه چې ونه وایه چې لست مؤمنا ته مسلمان دی خلاص الهي فیصله نازل وایي حضرت جناب حبیب علیه السلام مرګ به بیا ګوړې نه سو بیا ولې تا د ده زړه نه کوي معلومات یې ونه کوي ولې د ده په زړه کې ایمان ونه کوي تا د ده زړه ولیدی چې ایمان نه پکښې کړي و بیا وایي نو دغه کومندان د صحابه مبارکانو وایي په دې ورځ داسې حالت ته ورسېدم ما یا الله کشکې خو زه په دغه در دغه ورځې پورې ما ایمان نه وای راوړی او هېڅ جهاد مې نه وکړ هېڅ مې نه کړی د دې څه وروسته ما ایمان راوړی وای د دې خپل ټول اعمالو د جهاد د هر څه څه بېزاره شوم دغه نه تهدید یې راکړي چې څنګه تا د یو مسلمان سره داسې وکړه یو څوک چې کلمه وایي تا څنګه د سر سره وکړه دا اعلای کلمت الله د کلمې د خدای به ته قدر کوې ته بې لوړه یې یعنې دا معنا چې چا کلمه ویلې وه ته به هغه ته د کافر حساب نه کوې هغه به اعلا د کلمت الله کوې هغه به کلمه د خدای لوړه بولې هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون الله وایي هغه کسان برابر دي چې علم لري او چې نه لري هغه کسان چې ایمان لري او نه لري آیا سره برابر هل یستوي الاعمى والبصیر آیا ړوند بنا سره برابر دي مسلمان او غیر مسلمان برابر دي یا خلاص نو دا مطلب دا دی چې د هر چا پر اندازه باندې به کمیس ورڅیرې کمیس به د هر چا پر جامه باندې برابر جوړوي دا نو یو متل دی وایي کمیس چې جوړیږي پر کتو اندام برابر جوړیږي نو دا زمریم دا دعوه وکړل ول جامه هر کس جامه د هر چا بورم څرم بالای او پر موافق نه ده نو ته چې سوی او عذر ویونکی راغلی خپل مظلومیت ښکاره کوي زه ستا خبرې ته غوږ نیسم که څه خبره چې د اورېدلو نه ده گفت بشنوگر نباشم جای لطف سر نهادم پیش اژدرهای عنف گفت بیویل اندا سوی ول بشنو واوره گر نباشم که څه هم نه یم جای لطف په ځای کې د لطف خو نه یم د مهربانۍ په ځای ته خو نه یم راغلی چې مهرباني راباندې وسي ولې سر نهادم سر مې ایښی دی پیش اژدرهای عنف په وړاندې باندې د هغه اژدها عنف چې هغه په قهر دی د زمري په حضور کې ولاړ یم زمري ته مې خپل سر راوړ دی د زمري په حضور کې مې خپل سر ایښی دی ځای د لطف خو نه دی چې مهرباني راباندې وسي لیکن عذر لرم هغه عذر در باندې ډېرېږي خو نه یاد نه لري خو سبا بیا په بیتو جنجال یو د بل بیتونه وایي گو من به وقت چاش در راه آمدم با رفیق خود سوی شاه آمدم من زه به وقت چاش وقت که د چاش د غرمې وخت و ستا د ډوډۍ و د چاشت و د نشتې وقت و موږ را روان و در راه آمدم په لار کې راکړم با رفیق خود د خپل ملګري سره سوی شاه طرف ته د پاچا آمدم راتلم بل سیم هم د ځان سره روان کړی و موږ دغه فیصله سره وکړل چې د پاچا صاحب د زمري صاحب خو نو په یوه سوی کار نه کېږي د نشته خو نو کې ډېرې نشته کې نو کې دی ډېر خوراک کوي په یو سوی به نو د څه چاره وشي ابره موږ 2 سویان را روان سو 2 سویان چې را روان سو په دې لاره کې را روان وو چې را روان وو با من از بهره تو خرگوشی دیگر جفت و همراه کرده بودن نفر با من د ما سره از بهره تو ستا دپاره خرگوشی دیگر بل سوی جفت ملګری و همراه او جوړه و همراه ملګری کرده بودن کړي و نفر خلکو هغه شورا او پارلمان والاو 2 کسه موږ سره ملګري کړي 2 سویان چې د زمري صاحب نو دا یو نشته دا نو په د څه چاره کېږي ادا چې څو
شیر اندر راه قصد بنده کرد، قصد هر دو همراه آینده کرد. په لاره کې شیر یو بل زمری و، اندر راه په لاره کې قصد بنده کرد، قصد دې بنده یې وکړي، بس ما په نیت باندې را روان سو. بل زمری و، بس پر موږ باندې را روان سو. قصد هر دو همراه، قصد د هر دو همراه د دواړو ملګرو آینده راتلونکو کرد وکړي. دا نیت یې وکړي چې موږ دواړه سره ملګري، چې موږ دواړو باندې حمله وکړي او دواړه سره څیرې کړي. دا زمری پر لارې باندې را باندې پېښ شو. گفتمش ما بند ای شاهین شهیم، خواجه تا شانی که اندر گهیم. گفتمش ما ورته ویله اشوج زمري ته چې ما موږ یو بنده ای غلامان، شاهین شهیم د هغه پاچا یو، موږ خپل پاچا لرو، د هغه پاچا غلامان یو، بندگان یو. خواجه تاشانی خواجه تاشانی که اندرگهیم، خواجه تاشانی غلامان که کمزوری اندرگهیم د هغه درګایو، د پاچا صاحب د هغه لوړ پاچا صاحب د درګاه هغه کمزوري غلامان یو. که د کهتر څه جوړ دی، یو که دی یو مه دی، مه د مهتر څه مخفف دی، که د کهتر څه مخفف دی. که یعنی کمزوری عاجز، موږ هغه عاجز غلامان د هغه درګایو. گفت شاهنشاه که باشد شرمدار، پیش من تو یاد هر ناکس میار. گفت هغه زمری په لاره کې راته ویل و شاهنشاه که باشد، شاهنشاه بیا څوک دی شرمدار وشرمېږه، پیش من زما په وړاندې تو ته یاد هر ناکس، یاد هر ناکس میار مه کوه. هر ناکس پر راچا به د شاهنشاه نوم کښېږدي، را روان یې شاهنشاه ته ځم. زه زمری یم که هغه زمری، شاهنشاه خو زه یم، بل څوک بیا شاهنشاه چیرې و. دا یې راته ویل هم تو را و هم شهت را بردرم، گر تو با یارت بگردی از درم. هم تو را هم بتالر و هم شهت هم ستا پاچا بردرم څیرې کمه، گر تو که چیرې ته با یارت ستا د یار سره بگردی وګرځېږي از در زما در، که زما د دروازې ولاړ بل ګام واخلې ومزغستل، ولاکه یا تا پرېږدم ولاکه دې شاهنشاه در پرېږدم. زمری را باندې پېښ شو او دا خبرې راته وکړې. گفتمش بگذار تا باری دیگر، روی شه بینم برم از تو خبر. گوی گفتم ما ورته ویل اش و دغه ته و د زمري ته دا په لاره کې شو، ول بگذار پرېږده تا باری دیگر در بل وارې پورې، ته خو یو لا وخت راکړه، روی شه چې خپل ته پاچا مخ بینه ووینم برم یوسم اصل د تا څخه به خبر اشه دې دغه وخت خو نه راکړه چې پلا خپل پاچا ته ورسم، ستا خبر به م ورلم او پلا به زم د خپل شاهنشاه مخ پلا ووینم، د ده په مخ باندې به تبرک حاصل کړم. گفت همراه را گرو نه پیش من، ورنه قربانی تو اندر کیش من. گفت هغه زمری په لار کې راته وویل همراه را ستا ملګري ګرو نه کښېږده پیش من، دا ستا ملګري زما سره ګروي، ورنه او که نه قربانی ته یې اندر کیش من. په دین کې زما مذهب دا دی د څه به درته قربانوم. لا بکردی مشبسی سودی نکرد، یار من بستد مرا بگذاشت فرد. لا بکردیم لابه و عجزی می ورته وکړله، اشوده ته بسې ډېره زارۍ مې ورته وکړې پاچا چې مه کوه دا زما ملګري مه راڅه ګرځوه، انډیوال یې راڅه وګرځاوه، سود یې نه کړ، زما زارۍ هېڅ ګټه ونه کړل. یار من بستد زما یار راڅه واخیستی، مرا زه بگذاشت پرېښولم پرد یوازې. دا چا می رسول کی من آن همراه گرو در پیش او، خون روان شد از دلی بی خیش او. من پاتس آن همراه از ما ملګری گرو پاتس در پیش او، په وړاندې باندې دغه سره ګرو پاتس خون روان شو، وینې روانې سولې از دلی د زړه څه بی خیش چې بې ځان و دغه بس د عاجز ځان څه د زړه وینې څاڅېدلې چې مطلب دا څه راوسول. یارم از زفتیسی چندان بود که من، هم به لطف و هم به خوبی هم به تن. یارم از ما ملګری چې از زفتی د چاغۍ څخه سې چندان درې برابره بود و که من لکه زه چې هغه در ما درې چنده چاغ، در ما ډېر چاغ و، هغه چې دې لیدلی وای وم د 2 ورځو ناشته دې پکې ده.
هم به لطف هم په لطافت سره او د هغسې بیا ښه پوست بدن یو نو هم به خوبي هم په ښایست سره هم بدن هم په صفت سره په هره معنا در ما غښتلی در هر معنا در ما تکړه و در ما غټ و در ما چاق. بعد از این زان شیر این ره بسته شد حال ما این بود با تو گفته شد. بعد از این پس له دې څخه زان شیر د هغه زمري په وجه باندې این ره بسته شد دا لار وتړل سول. نور نو بیا نه تا ته نفر راتلی شي، نور نو نه تا ته ناشتې راتلی شي، نه تا ته غرمې راتلی شي، بله خلاص. بعد از این پس له دې څخه ځان شیر د هغه زمري څخه این ره دا لار بسته شد وتړل سول. حال ما این بود زموږ حال خو دغه و با تو و تا ته گفته شد دا دې درته وویل سو. از وظیفه بعد از این امید بر حق همه گویم تو را الحق مر. از وظیفه د وظیفې څخه د تنخوا څخه بعد از این پس له دې څخه امید بر قطع که. نور نو بیا دا امید مه کوه چې دا تا ته غرمه را رواني څاښتې درته را رواني زمری و حیوانان درته را رواني. حق همې زه خو حق درته وایم تو راته لره الحق مر حق ډېر تریخ دی تریخ هم دی خو درته وایم. گر وظیفه بایدت رهبا کن هم بیا و دفع آن بیبا کن. گر وظیفه که وظیفه باید وی اتا لره ره لار پاک کن که هم بیا راځه راسه و دفع آن بیبا کن دفع دغه بیبا که هغه بیبا که زمری د لارې لرې که. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی الله.